اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو دوستانو ملګرو، زه مشتاق احمد د سوات نیوز ټلویزیون نه تاسو ته مخاطب یم. دلته یو بل دردمند کور دی، هغې کې یو بوډا حاجي صاحب دی، د کار روزګار یې څوک نشته. د هغو د کور کنډیشن دی، د کور دی، دا هر څه به تاسو ته په نظر راځي. د دې نه سړی محسوسولی شي چې آیا د دې د کور د دې مالي حالات چې دا څنګه دي. ورځو به د حاجي صاحب سره ومیلاویږو، د هغه نه به تپوسونه کوو. باقي حال احوال السلام علیکم. السلام علیکم. حاجي صاحب جی ستا څومره عمر دی؟ زما 50 کاله عمر دی. بچي دې څو دي؟ بچي مې څلور دي. مشر زوی یې دا خواته چې ناست دی دا دی؟ مشر زوی مې دی چې 9 کالو دي. د 9 کالو دا ماشوم دی؟ د 9 کالو دا ماشوم دی. تاسو ته په نظر راځي د دا مشران زما خیال لونه دي او دا یې مشر زوی دی، بیا پسې بل کچ ماشوم دی، ډېر زیات ماشوم دی. دوستانو دی وایي چې تاسو ته په خپلو الفاظو کې ووایو، نو هغه تاسو به څه کار کوئ؟ ما دیاري کوله، اوس چې دی نو زه بېوسه شویم، مجبوره شویم، ناچاره شویم، ما بیمار شویم. زما د رزق درک نه لګي، زه ډېر بېوسه یم. ډېر افسوس راشي چې دا خلک د اړۍ له روان شي او د اړۍ له بیا زه دغه شانتې ناست یم، نو ډېر افسوس راشي، ډېر افسوس راشي، ډېر افسوس راشي دي. خو زه د خدای خوښه ده، خدای را بنده ورځ راوستې ده. دا ګزران دې څنګه تېرېږي؟ د خوراک څښاک څه کوئ؟ ځکه چې ته خو دیاړي هم نشې کولی، په دې خپو باندې هم ګوډې که نه. بس چې څوک لاله څه راکړي، ماښام له رزق راولېږي، چې چا سره د هغو سره د الله ښه وکړي، چا زکات راولېږي، څوک پیسې راولېږي، څوک چای راولېږي، څوک ګوړه راولېږي، د واړې وخوري که نه دغه شانتې ناست وي. چې الله پاس رانیستي. دا اختر دی، زما د بچو چې سره د جامې پیزار درک نه لګي، سره د ماشوم دې پیزار ته وګورئ، تاسو څه کوئ، څه کوئ، دا ګورئ، دا د ماشوم پیزار دی. نو د خلکو نه د څه مطالبه ده چې څه مدد ستا سره وکړی شي، مالي څه مدد ستا سره وکړی شي، د بچو له پیزار واغستی شي، جامې واغستی شي؟ زما چې جدي اوس څه وس راځي او زما سره وکړي او زه په خپلو بچو له رزق پیدا کړم، زه په خپلو بچو له جامو پیزار واخلم، نو زه به ډېر خوشحاله شم. ستاسو نه ډېر زیات به زه ستاسو له دا اجر دی لوی خدای درکړي. زه نه شم، زه خو ډېر بېوسه یم، زه ډېر بېدسته یم. بېګا سبا دې څنګه تېرېږي د خوراک؟ ځکه چې لکه که ډېر هم سړی ګزاره کوي او مطلب دا دی چې هګۍ پخوي، بل څه داسې ګزاره کوي، خو بیا هم د هغې دپاره غوړي لګي، د هغې دپاره نور اوړه لګي، بل څه لګي. د دې څه کوئ؟ څه زکات غواړئ، خیرات غواړئ، څه کوئ؟ دا چمګاون لاله راولېږي، یو بل لاله چېرته واخلي راوړي لاله، که رانه وړي بس دغه شان وچه نړۍ ده تېری کړو، چېرته یي جو تېری کړو، که نه یې جو شپه ده تېرېږي را باندې. ډېر په بېوسۍ کې ناست یو، ډېر په بېوسۍ کې، ډېر په مجبورۍ کې. زړه دې څه ارمان شته چې دا بچي مې لوی شي؟ دا څه ډېر ارمان مې دی پاره، زه یم چې زما دا زامن را لوی شو، زه د دې نېستۍ نه خدای خلاص کړی، خو یا به یم او یا به نه یم. الله دې ثواب وکړه، الله دې مدد وکړه. زمونږ کتونکو ملګرو دا سپین ږیری دی، تاسو ته په نظر راځي، د مشر زوی دی، دغه یو ناست دی خواته، 9-10 کاله عمر یې دی. د سره هم د خپل وس مناسب اختر را روان دی، روژه ده، نن 21مه روژه ده، اختر را روان دی وړوکی. که ستاسو د وسه څه نه څه کېږي د دې سپین ږیري د دې اجس سره تاسو څه نه څه مدد وکړئ، ډېره زیاته مهرباني. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.